دا تپوس کړی دی چې آیا رب العالمین منسوخ دی او که نه. بعضې علما وایي چې دا رب العالمین منسوخ دی او په دې باندې عمل کول دا جایز نه دي. بعضې مولیان داسې شته چې هغوی وایي یاره رب العالمین کول دا جایز نه دي او په دې عمل هم جایز نه دی، وایي دا منسوخ دی. لیکن دا خبره غلطه خبره ده. ذهن کې دا کېنوي څوک چې وایي چې دا منسوخ دی، نو منسوخ به علی چې موږ سره یو دلیل په دې خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا عمل مه کوئ. نو نبی صلی الله علیه وسلم خو موږ ته نه منع کړي، بلکې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه امام بهقي نقل کړي دي. هغه د نبی صلی الله علیه وسلم عمل نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څلور ټیم کې رفع الیدین کوو. اول تکبیر به وکړو، دېسته به لاس پورته کو، بیا به چې رکوع ته تلو غوږونو پورې به لاس یا اوږو پورې به لاس پورته کو، بیا به چې رکوع نه را پورته کېدو بیا به لاس پورته کو، او کله به چې دوه رکعته به وکړه، درېیم رکعت ته به را پاڅېدو بیا به لاس پورته کړو. بیا وایي فما زالت تلک صلاته حتی لقي الله. وایي دا د نبي صلی الله علیه وسلم منځ تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، تر دغه وخته پورې خو منسوخ نه دي، تر مرګه پورې نبی سم دا مونځ کړی. بل حدیث کې راځي د وائل ابن حجر. وائل ابن حجر یمن نه راغی، علاقې ملکو، په لسم کال کې راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم له اکرام کو څادر یو ته غوړو او ته په دې کېنه او ویل اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه، چې عزتمن سره راشي د هغه قدر عزت کوئ. دا وائل ابن حجر بیا لاړو، بیا په 11 کال واپس راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کم کال کې وفات شو. او دا وائل ابن حجر وایي چې 10 کال باندې زه رالم، ایمان مې راوړو، نبی صلی الله علیه وسلم صحابه رفع الیدین کو په وخت رکوع کې، د رکوع نه را پورته کېدو ټیم کې او په اول تکبیر کې. بیا چې کله لاړم واپس رالم نو جمع ویخني وه، نو دا صحابه مې بیا ولیدل چې په څادرونو کې دننه لاسونه یې پورته کول، ځکه د یخنۍ د وجې نه بار ته نه رایستلو. هم په دغه وخت د رکوع کې، په وخت د رکوع نه را پورته کېدو ټیم کې. دغه 11 کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دی. صحیح حدیث دی د وائل ابن حجر. دغه وخت پورې خو رسول الله رب الیدین کو، دغه وخت پورې خو نه دی منسوخه. د ابو حمید الساعدي رضی الله عنه دی، لس صحابه ناستو، ابو هريره رضی الله عنه پکې وو، ابو قتاده رضی الله عنه پکې وو، نور صحابه پکې وو. نو دی ابو حمید الساعدي ورته ویله وایي زه تاسو ټولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ښه پوهېږم ستاسو نه. هغې ویل ته موږ نه څنګه ښه پوهېږې؟ تاسو موږ نه وروستو ایمان راوړی، په ټولو کې تاسو موږ نه وروستو ایمان راوړی. ابو هریره هم پکې دی، ابو هریره نه وروستو راغلی او وخت هم د نبي صلی الله علیه وسلم څخه ډېر نه دی تېر کړی. او ته وې چې ما ته د نبي صلی الله علیه وسلم ښه معلوم دی، وایي ښځه ته یې موږ ته ووایه. نو هغو ته 4 رکعاتو نیت ترتیب ورته وښودلو، نیت یې وتړلو. نو پای کې دي رکوع له چې تلو رفع الیدین یې وکړو، رکوع نه را پورته کېدو رفع الیدین یې وکړو، درېیم رکعت ته چې پاڅېدو رفع الیدین یې وکړو. دا د نبي صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو ټولو صحابو ته ویل صدقته، رښتیا دی دا دې وویل چې یو دقسې وه. نو دغه وخته پورې دا په آخر کې دا عمل دی د نبي صلی الله علیه وسلم، صحابه یې تصدیق کړی، منسوخ یې ورته نه دی ویلی. مالک ابن الحویرث رضی الله عنه دا په 8م کال باندې راغلی، په 8م کال د هجرت نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی. بیا تی مالک ابن الحویرث د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد بخاری روایت ته چې رفع الیدین به کوو، په رکوع کې رکوع نه را پورته کېدو ټیم کې، درېیم رکعت ته پاڅېدو ټیم کې، او ویل به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې کول. نو صحابي پرې وروستو عمل کوي، منسوخ نه دی. چې که منسوخ وي هغه به ولې عمل کوو؟ ابو هريره ځان خو رفع الیدین کو، ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه رفع الیدین کو. بهقي روایت ده. عبد الله ابن زبیر وایي د ابو بکر صدیق نه مونځ زده کړی، عبد الله ابن زبیر به هم رفع الیدین کو، ابو بکر نه مونځ زده کړی هم رفع الیدین کو، عمر ابن خطاب رفع الیدین کو، علي ابن ابي طالب نه ابو داود کې دي په دې ټیمونو کې رفع الیدین کو. جابر رضی الله عنه نقل دی چې هغه رفع الیدین کو. کوم چې نه منسوخ شو؟
دې د وجه علماء وی رفع الیدین اصل کې دا سنت ته دا ترک د رفع الیدین ګوره سنت نه دی لازم کې کېنه وای یو سړی رفع الیدین نه کوي مونځ یې وشو یو تن رفع الیدین وکړو د سنت عمل وکړو د دې مثال داسې دی یو تن دلته لاس کېږدي سنت باندې عمل وکړو او یو تن لاس دقسې ځوړند کو په مانځه باندې ودرېدو د مونځ باطل نه دی خو سنت خو ترې پاتې شو که نه سنت دې څه شو سنت ترې پاتې شو مونځ یې خرابېږي نه باطلېږي نه خو لیکن سنت ترې پاتې شو که رفع الیدین دې وکړو په رفع الیدین باندې سنت ته عمل وکړو ځکه دا په احادیثو کې صحیح احادیثو کې ثابت دی ترک د رفع الیدین صرف یو حدیث دی د عبدالله بن مسعود چې هغه یو ځل ویل زه تاسو د نبي صلی الله علیه وسلم نه کوم نو پای کې ترک د رفع الیدین وکړو صرف دغه یو روایت دی نور څونه روایتونه چې په ترک د رفع الیدین کې دي سره ثابت نه دي که چا ثابت کړ دی که زه دا میدان صحیح سند باندې څوک ثابت کی سره شته دی نه صرف د حدیث د عبدالله بن مسعود دی په هغې لس اعتراض علماو کړي لس اعتراضه نو رفع الیدین اصل کې سنت ته دې ته به سړی منسوخ نه وایي چېرې دا منسوخ دی نه دا سنت دی نیکې هغه ستا نقصان دی ثواب نه ځان محرومې حدیث کې دا راځي وایي چا چې رفع الیدین وکړو الله له لس نیکۍ نه ورکوي کتب الله له بكل اصبع حسنه په هره ګوته به تله یو نیکي وړېږي څونه غټ خیر نه ځان محروم کړی دی په اول رفع الیدین کې تا وکړه لس نیکۍ نه رکوع له لاړې لس نورې رکوع نه راپورته شو لس نورې دیر شوې بیا دویم رکعت کې شل بیا چې دریم طرف پاسېږي بیا شل بیا شل نورې څونه غټ ثواب نه ځان محروم ځان هم د خیر نه محروم کړی پاتې شو منسوخ نه دی دی ویره دا وی اول کې منافقان راتله په دې تخرګونو کې بیا ځان څه بوتان نیوله پټ او نبی صلی الله علیه وسلم تاسو به سره پولیدین کوي نو دې کې به بوتان پرېوته دا کوم ځای کې دا ډکوسله کوم ځای کې ده دا په کوم کتاب کې ده دا په کوم ځای کې ده دا کومه خبره ده منافق دونه جرأت چې هغه د ځان څخه بوت پیدا کړی وړی عبدالله ابن ابی سوچه کافر لیکن دونه جرأت پکې نه و چې جمع له نه وی راغلی جمع ته به ولاړو دننه جهاد له بتلو یریدو به کې لاړ نړم خیر مې نشته زکات به ورکو سره چې زکات نه منلو خو ورکو به کور مې نه کو رسول الله مې بریدي نه اوس به منافق لا جمعه ته دنه بوت براوړي او صحابي به پیغمبر به خبرې کنه او سر به نه وای وختي به سر والے محمد رسول الله هغه رسول الله خلافت په مدینه کې صحابه هغه چاته سرپې نه کولې چاته سرپې کولې وو به سم دواره نو داسې یو ډکوسلی دی چې دغه راوړه بل عجیب بوتان دي په اول رفع الیدین کې نه پورته غورځېږي او په رکوع په سجده کې غورځېږي نو بیا خو په کار دی چې دا اول هم منسوخ شي که نه دا اول رفع الیدین هم منسوخ دی داسې یو ډکوسله ده ځان نه خلکو جوړه کړې ده رفع الیدین سنت طریقه ده چې سړی کوي دا سنت دی کوم که الله پې اجر او ثواب موږ له راکوي اوس هر چا خپله خوښه ده که اجر ځان له ګټي او که نه ګټي باقي موږ تاسو ولې په سنت عمل اوس نه کوو د چا د کوره موږ له راځي چا د کور نه راځي چې زه د چا د وجه نه د رسول الله سنت پرېږدم چې خلک به څه وایي خلارې دی وایي چې څه وایي هغه دی وایي اوس هغه خبرې هم ختمې دي هلکه جنازې له به دې څوک رانشي انشاءالله د هېڅ چا جنازې نه پاتې کېږي مخکې به خلکو رسمونه به کول رواجونه به کول څوک به مې جنازې له رانشي انشاءالله ته رسم او رواج پرېږده ستا په جنازه باندې به هغه کسان ودرېږي د الله د رضا دپاره به تا ته حاضري پېژنې بیا نه د الله د رضا دپاره او که د الله د دین عمل نه کو هغه کسان به ته حاضر چې صرف د نوم دپاره چې رس مال راغلی بس ولا رالم نو مال راغلی ولا رالم دې کې اجر او ثواب شته یا به زه تعالی اخلاص باندې دعا وکم خبرې هم ختمې دي دې د وجه نه موږ تاسو له دې وخت کې څه کول پکار دي د رسول الله په سنت عمل کول پکار دي چې د نبی سم سنت موږ ته ثابت شو بس موږ په عمل وکړو که چا ویل دا ولې کې او ترور سنت ته راشه تیمو کا دا غد خیر پیدا ده ځان ته خبر کا وې کنه دی وجه سوچ وې دا منسوخ دی چې ځان نه خبره ده غلطه خبره ده بلکې دا د نبی سم سنت ته دا هر سنت تابعداري الله موږ تاسو ته را نصیب کړي چې د نبی سم په سنت باندې عمل وکړو